اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې جعفر په دې هکله اندېښمن و چې زړور ته به څنګه نصیحت کوي، خو سلګۍ ډاډ ورکړ چې ته ځان ته نه یې. اوس به دا واورو چې د فرید په مطلب شاه باندې ولې یقین دی چې سربند ته بم هماغه ایښی. د نوید پلاره هغه بم خو به ډېر زیان نه یې اړولی، غږ خو یې ډېر غټ و. هی ګلمینې، بم یو زیان بم وانړی، زیان ډېر زیات و، خو شکر دی چې د چا سر ته پکې زیان نه دی رسېدلی. هسې چې دا کار به چا کړی ها؟ په چا هم خو شک نشته؟ شک هم ولې نشته ګلمینې، په مطلب شاه او په ملک غني باندې دی، ځکه په کلي کې د ورانۍ کارونه هم دې دواړه کوي. نو د سربند سره یې څه کار دی؟ او که سربند جوړ شي هغوی ته کوم تاوان رسېږي څنګه؟ آفرین اوس دې ګوره خبره وکړله. په دې خو ټول پوهېږو چې د سربند په جوړولو کې ټولو کلیوالو ته ګټه ده، بس چې تاوان دی صرف مطلب شاه او ملک غني ته پکې دی. او د هغې وجه هم دا ده چې د سربند د جوړېدو سره به شاړې ځمکې آبادې شي، او چې ځمکې آبادې شي نو بیا یې څوک قبضه کولی نه شي. نو په اصل کې مطلب شاه او ملک غني سره همدا اندېښنه ده چې زموږ د لاسه ډاک ووځي. په همدې خاطر مې مطلب شاه رانیولی و او شورا ته مې مخامخ کړ، او میرو کاکا پې شاهدي هم ورکړه چې د سربند سره د شپې لخوا لیدل شوی دی. ښه چې داسې ده نو بیا یې ولې نیسئ نه؟ نیسو یې ګلمینې، داسې کله پرېږدو، خو بس یو ثبوت ته په تمه یو، او د ثبوت په هکله مې میرو کاکا ته سپارښتنه کړې ده، ځکه چې د کوچیانو شپنو مطلب شاه هلته لیدلی و. نو اوس به دا خبره ښه کره کړو چې مطلب شاه پې چېرته منکر نه شي. خو که مطلب شاه وتښتېږي نو بیا په دې فکر کړی؟ نه نشي تښتېدلی، د هغه په فکر کې به هم دا نه راځي چې ګوندې شورا به زما د نیولو تابع کړي. دا هر څه موږ پټ په پټه روان کړي دي. بس اوس دا دعا کوه چې د مطلب شاه په هکله زموږ ثبوتونه پاخه شي. زړورخانه وروره وګوره، زم راغلی یم، جعفر هم راغلی دی، موږ دواړه ستا له خاطره راغلي یو. نو څه شي ته راغلي یئ؟ اوس مې پوښتنه کوئ؟ خو موږ خبر نه وو که نه چې ته دلته یې، او چې خبر شو نو دغه دی راغلو. رښتیا وایي زړورخانه، حسن خان کاکا راته وویل چې زړورخان دلته دی. د پلار خو مې راته نوم مه اخله، په ما باندې چې څه کیږي دا د پلار د لاسه، داسې به څوک دشمن سره مو نه کي لکه څنګه چې خپل پلار ما سره وکړ. نه زړورخانه وروره داسې مه وایه، د یو پلار هم دا پیرزو نه یي چې زوی دې بندي شي یا دې ورپسې خلک خبرې وکړي. ښه نو بیا یې زه دلته ولې بندي کړی ما؟ خو هغه دې مجبوره کړی و که نه؟ تا د حسن خان کاکا خبره نه منله، بس هغه مجبوره شو چې تا شورا ته وسپاري. ستا پلار خو ډېر ښه سړی دی، ما ته وګوره ما نه څنګه سړی جوړ کړو. اوس یې زوم یم، خو په هغه وخت کې هېڅ هم نه وم، د نشې نه یې منع کړم، نصیحتونه یې راته وکړه، او بیا راته سلګۍ هم راکړه. غلی شه، سلګۍ هم درکړله، که زه په هغه وخت کې وې نو دا کور به زما ته نه وه کړي. زړورخانه وروره غوسه کېږه مه، چې څه شوي هغه هسې هم شوي، اوس موږ ستا د خیر لپاره راغلي یو. خیر دی وروره، موږ چې درته څه وایو په دې کې ستا ګټه ده، همت وکړه، په هغه او دغه خبرو پسې مه ګرځېږه. دا نن چې ته دلته پروت یې د همدې لپاره چې ته سم شي، تا سره څوک شخصي دښمني نه لري. سلګۍ خوري، په ځای د دې چې ته ماته نصیحتونه وکړي دا راته ووایه چې د دې ځای نه به وځم څنګه؟ نو همدغه خو درته وایم که نه چې موږ ته بله لاره نه ده معلومه پرته له دې چې ته ځان سم کړې. وګوره وروره، تا ته ما خواړه م راوړي، ته په موږ ټولو باندې ګرانې. زما دا ډېر ارمان دی چې یو ورځ مې ورور ته کوژده وکړم او ښایسته جلۍ ورته وکړم، خو چې ته داسې کارونه کوې نو تا ته به خور او لور څوک درکړي؟ وګوره خور دې درته څومره ښایسته خبرې کوي. نه دي ښایسته خبرې، غلی شئ، زما په زړه باندې څه تېرېږي او تاسو راته نصیحتونه کوئ. ځئ
زه زما مازغه مه خورئ. زه نه د چا نصیحت ته حاجت لرم او نه د چا مرستې ته. ملک صاحب بهادر خانه، زما او ستا لپاره دا ځای مناسب دی چې دلته خبرې وکړو. هلته د هلکانو سبقونو کې خنډ پیدا کېده، نو زه او ته به دلته یوازې کینو او خبرې به وکړو. سمه ده ملا صاحب، زم نه غواړم چې د هلکانو سبقونه دې خراب شي. ښه، زه خو د دې لپاره راغلی وم چې هغه ورځ موږ او تاسو یاده وکړه چې د ملغلي د کور د سېزلو اوازه دې خوره شي، خو تر اوسه هغې خبرې کوم سور ونه نیو. داسې ښکاري چې زموږ دا پلان نه کامیابېږي. ملک صاحب بهادر خانه، نو لا خو دومره وخت نه دی وتلی، موږ او تاسو باید څو ورځې انتظار وکړو. نو څومره انتظار؟ وا ملا صاحب کار نه خراب نشي. هیڅ هم نه کیږي، د دې انتظار نه تر اوسه پورې موږ کوم زیان نه دی لیدلی. که یې نتیجه ورنه کړه نو بیا به بله لاره وسنجو. زما یقین دی چې د ملک غني د کور د سېزلو خبره په مرکز کې یاده شوې وي نو خامخا به څه تاثیر کوي. او ملک صاحب که چیرته موږ په خپل پلان کې کامیاب شو نو موږ ته به ډېره زیاته ګټه ورسي. مطلب که په غره کې په وسلوالو حمله کوو نو موږ غر په اسانه نیولی شو بې د مرګ جوبلې، خو د دې لپاره باید موږ یوه لاره غوره کړو. هغه څنګه ملا صاحب؟ هغه داسې چې موږ به د وسلوالو د راتلو لپاره یوه لاره بې خطره پرېږدو تر څو کلي ته په ډاډه توګه راشي او د ملک غني په ځای کې ځانونه ځای په ځای کړي چې کله دوی دلته ځای په ځای شو نو موږ به بیا د غر غم وکړو. سردار اکا، دا فرید راځي او که نه راځي په ما ناوخته کیږي، رمه مې پیجایه پرېښېده. میرو سوال جواب مې ورپسې کړی دی، اوس به له خیره سره راشي او رښتیا چې تر څو فرید راځي نو زه به یو پیاله چای راوړم. نه 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 سردار اکا، چای نه چکو، بیا وخت رانه تیریږي. ښه نو هغه دی، فرید هم د خیره سره راغی. میرو کاکا ته خو زما نه مخکې را رسېدلی، والا فرین منم دی. وا انجینر صاحب فریده، چا چې درته کار حواله که بیا به سس نه کېږي، کار تمامول په کار دی. ښه اوس وایه له خیره سره چې تا څه وکړل، معلومات دې کړي دي که نه؟ معلومات مې کړي دي، ډېرو شپنو مطلب شا لیدلی ده، هغه هم د وسلوالو سره یو ځای، او دا سر خوړلی نه ده، دا اوس هم غره ته ځي راځي. ښه نو بس بیا خو له خیره سره خبره پخه شوله. میرو کاکا ته به پیشایدي وې، بس بیا نوره خبره زمونږه ده. فرید وراره میرو به ورباندې شهیدي ووایي، خو مطلب شاه داسې سړی دی چې همیش په یو کار باندې منکر شوی دی، نو د میرو په شهیدۍ باندې به یې موږ څه قانع کړو. زه خو وایم چې داسې یو کار وکړو چې مطلب شاه ورباندې منکر نه شي. ښه نو داسې چې ده بیا خو لاس په لاس نیول پکار دي. زه به داسې کار وکړم چې ځینې کسانو ته به دنده ورکړم چې د مطلب شاه څارنه وکړي او د ثبوت سره یې ګیر کړي. بس ښه خبره ده، بیا م که د ما اړتیا سوله زه حاضر آمده یم، خو اول به معلومات وکړو چې تاسو چی کوئ. ترورې دا زموږ د کور د سوځېدو خبرې خو سم زور اخیستی، دا نن بیا په مرکز کې خبرې کېدې چې شورا د ملک کور سیزي. زه خو ډېره وارخطا یم چې څه به کوو. هی سپوږمۍ لورې، هغه هوښیاران وایي چې له پیښې تېښته نشته، بس په موږ هم خدای راوستې ده نو د یاسر د پلار د لاسه. خو خیر ته ورخطا کېږه مه، موږ چې مخکې څه کړي وو هماغه شان به بیا وکړو. نو مخکې خو موږ مرکز کې دیره شوي وو، دا ځل به مرکز کې دیره شو، کور به خالی کو، نور د یاسر پلار پوه شه او کور. د یاسر مورې دا بیا چېرته د تلو خبرې کوئ چې کور پوه شه او د یاسر پلار پوه شه؟ خیرت خو دی که نه؟ ښه ده چې راغلې د یاسر پلاره، کلیوال درته کور سیزي، نو موږ هم نور په دې کور کې نه پاتې کېږو. خدای مکه
چې د کور سره موږ ونه سوځو. غلی کېنه، داسې په اسانه زما کور څوک نشي سوځلی. ولې دا ملک غني دومره وړوکی سړی دی، هېڅ چېرته هم د تلو حاجت نشته دی. که لارې کېنئ. ولې نشته دی؟ اوس د کور د خاطره موږ هم خپل ژوند د لاسه ورکو. درته مې وویل که نه چې زما کور څوک نشي سوځلی. ولې اندېښنه کوئ؟ ملک ماما لکه چې د شورا سره روغه کې که څنګه که دا کار دې وکړه نو نوم به دې بیرته ښه شي. ما ته دا د شورا نوم مه اخله. تاسو باندې دا شورا ډېره ښه لګېږي. زه د شورا سره روغه موغه نه کوم. ښه نو بیا څنګه وایي چې کور به دې نه سوځول کیږي؟ د کور ساتنې دپاره وسلوال راغواړم. وسلوال به زموږ د کور ساتنه کوي او تاسو بېغمه خپل ژوند وکئ. څه وسلوال بیا راغواړې؟ ځکه چې زما خبره د کاڼي کرښه ده. زړورخانه تا ته چا ویلي و چې ته د پردۍ جلۍ کور مخې ته ډزې وکړه، خو مرکه به دې ورباندې کړې وه که نه؟ خیالي ګله، مرکه مې ورباندې وکړه، مور مې ورغلې وه، خو هغوی مې د مور سره سمه رویه نه وه کړې، نو ځکه زه هم لاړم د کور مخکې مې ورته ډزې وکړي. او زه خو څه اول کس نه یم که نه، ما نه مخکې هم داسې ډېر کارونه شوي دي. کارونه شوي دي؟ وا دا ښه کار نه دی، وا د عقل دشمنه. نو سړی لږ فکر وکړي. بس ښه کار دی او که بد اوس شوی دی. ښه چې شوی دی نو اوس به څه کوې؟ خیالي ګله، ما خو کلی پرېښی و، زه بېرته کلي ته نه راتلم، خو دې خلکو په دوکه راوستم، په دوکه. اوس که ته داسې وکړې که نه چې ما پرېږدي نو ډېر به درنه خوشحاله شم. څه تا پرېږدم؟ ولې ځان ته کار وګورم. تا په پرېښودو کې زما ګټه څه ده؟ خبرې په کلاره کوه. زما په پرېښودو کې ستا ګټه شته دی. جب به درته ډک کم، جب چې د هر زینۍ تا ته به پیسې پیدا کم او در به یې کم. خو ته دومره وکړه چې ما خوشې که، تر څو زه لاړ شم او وعده در سره کوم چې کلي ته به بیا نه راځم او ستا چې هر څه خدمت یي زه به یې درته کوم. سمه ده چې خبره د جیب پکې راغله، بس زه به دې خوشې کم. اوس خو شپه ده، سهار به دې وختي پرېږدم، خو بیا ګوره خپې وباسه. سمه ده، زه به خپې وباسم، خو ته هم فکر وکړه چې ځان ته لانجه پرې نه دي. زما نه بېغمه اوسه، زه به ځان لږ زخمي کړم. که چا څه ویل نو ورته ویم به چې ما سره جنګ وکړو، ما مخه لاس انځلو ته خوشي کړی و او بس ځان یې رانه خلاص کو. دا زما بهانه ده. په رښتیا هم چې فکر دې کړی دی خیالي ګله، بس زما او ستا یاري جوړیږي. پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې جعفر او سلګۍ د زړور پوښتنې ته ورغلل، آیا د یو بندي لیدلو ته د خپلوانو ورتګ ګټې لري او دوی باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 33 50 0 2 6 15 33 15.